ګرو دا سړی خو به تاسو پیژنئ که نه دا غریب چا نیولی دی او دونه حد لیوالی دی که نه دونه ډېر جاړي د ټول نه مخکې راشئ دا ویډیو به وګورئ دوه کسان دې کړه که نه ورم زر راځم ورمه ځوان به راته وکړم راشه اورم وزر راشه بابا ځوان به درته وکړم دوه کسان دي زه راشه مړه زه دلته جیل کې یم دلته بندي کړی یم طالبانو زه شجاع خپله به ورکړم تاسو خبره وکړم مړه بندي کړم سوال ته وکړم ما کډناپ دې ونیسم ګوره اورم ملګرو دا سړی هغه به تاسو پیژنئ په ټیک ټاک باندې ډېر زیات خوندورې او ډېرې زیاتې فني ویډیو جوړوي همدغسې یو ویډیو دی هم دا بله ریکارډ کړې ده په کم کې چې دا وایي چې زه دې کسانو نیولی یم نو داسې په سټایل یې جوړه کړله چې پته هم نه لګي چې دا پر واقع جاړي او که نه دروغ وایي له ټول نه مخکې خو ما ته ویډیو بیا 2 ځل وکته چې آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي نو بیا راته وروستو پته ولګېده چې آیا دا ویډیو چې ده هغه هسې ریکارډ کړې ده یعنې داسې ریکارډ کړله د څو ورځې مخکې د یو ویډیو ریکارډ کړې وه په هغې کې ویل چې ما طالبانو ما ته ویل چې داسې ویډیو مه جوړوه ما دا خوله په سوکان ووالو نو بیا به خلکو پوسټونه کول په هغې کې به ویل چې دلې سافټویر هغه اپډیټ کو نو ده بیا هغه ویډیو پرېښې وې اوس یې بیا داسې چل کړی په کمره کې ناست دي یو 2 کسان ورسره نور ناست دي او هغه ایثار کړی دی ورته وایي چې ته داسې ویډیو جوړه کړه او یو کس یې ورته میلاو کړی نو هغه سره خبرې کوي او دا ورته وایي چې ته زر راشه ما د طالبانو دیونه خلاص کړه داسې قسمه ویډیو هغه یې کړې ده نو ډېرې زیاتې خوندورې ویډیو هغه جوړوي په سوشل میډیا باندې تاسو به کتلي هم وي نو دغه کومه نوې ویډیو چې هغه هم موږ تاسو سره شریک کوله موږ چې دا هم خوند او مزې والي نو امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان